السلام علیکم مرګرو د کرکټ مینوال لپاره ډیر زیات غټ او د خفګان خبر دی چې د پاکستاني دوه پاس بالران چې کوم یو نسیم شاه او بل حارث روپ چې دوی دواړه د ایشیا کپ د روان میچونو نه بهر شو او د هغې په ځای باندې نور کم پلیران دي هغه راوستي شو پاس بالران کم پلیران راوستي شوي دي هغې درته چې کوم مخې ته ویډیو تر اخره پورې وګورئ د ټول ناول خو چې پاس بالر حارث روپ کم دی نسیم شاه دوی دواړه انجر شوي دي په تیرو میچونو کې په پروني میچ کې حارث روپ نه خو نسیم شاه هم په هغې کې انجر شوی دی نو دوی به تاسو ته پر روان بقایي کم ایشیا کپ دی په هغې کې په نظر نه راځي سریلانکا سره چې 14 ستمبر باندې کم میچ کیدی چې فائنل لپاره کم بیک وکړي او 14 ستمبر باندې چې سریلانکا سره کم میچ دی نو هغې کې به تاسو ته دی په نظر نه راځي نو اوس د دې پاس بالران په ځای باندې نسیم شاه حارث روپ په ځای باندې چې نور کم پاس بالران اخیستي شي نو په هغې کې په لومړني نمبر باندې د لاهور قلندر پاس بالر زمان خان دی چې دی به د هغې په ځای بل طرف ته کې د ملتان سلطان پاس بالر شاهنوازداني دی او یو پکې په ریزرو کې ورسره بل وسیم جونیر اخیستی چې د پاکستان لپاره یو ښه پاور هیټر دی چې هغه ډېر زیات ښکلې بالینګ کوي نو تاسو په کمنټ کې خپله رای ضرور راکړئ چې پاکستان کوم د نور پاس بالران د دې حارث روپ نسیم شاه په ځای باندې اخیستي نو دوی دا صحیح بالران اخیستي که نه هسې ګپ شپې لګولی دی په کمنټ کې خپله رای ضرور راکړئ د لوی الله په امان